أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم نن به په پیج نمبر 105 باندې په پیج نمبر 105 باندې په منګه ټایپس اف میګنیټ چې ده دا به وایو صحیح ده د مغناطیس اقسام د مغناطیس قسمونه دلته کې وګورئ there are three types of magnet د مغناطیس څو قسمونه دي د مغناطیس درې قسمونه دي په دې کې نمبر 1 دی ټمپرری میګنیټ عارضی مغناطیس صحیح ده چې د سټیم د پاره د لږ وخت لپاره په دې کې د مغناطیسي خصوصیات بیا د ضایع شي دا بیا پکې نه او یو د پرمننت میګنیټ نمبر 2 د پرمننت میګنیټ هغه مغناطیس چې هغه مستحکم مغناطیسي چې په هغه کې ټول عمر دغه مغناطیسي خصوصیات موجودي او دغه ته ضایع کیږي نه هغه یې مغناطیس صحیح ده او نمبر 3 د الکترومګنیټ بجلی والا مغناطیس چې هغه دغه کنټرول زمونږ په لاس کې د بجلی د کرنٹ د پاس کولو په نتیجه کې منګه دغه میګنیټیک فیلډ پاغي کې جوړ کو او کله چې هغه کرنٹ پاس کیږي نو په دغه ټیم کې دا کم مغناطیسي سیزونه چې دی هغه ځان ته راکاږي او کله چې منګه دا کرنٹ آف کو دا یو ټمپرری میګنیټ یو عارضی مغناطیسي خو د بجلی په کرنٹ باندې منګه د دینه چاپیر هغه کم میګنیټیک فیلډ چې دی صحیح ده مغناطیسي کم اثر چې دی هغه منګ د دینه غیر چاپیره چې دی نه هغه د بجلی د کرنٹ په پاس کولو باندې منګه پیدا کو بیا چې کله منګه د کرنٹ آف کو نو دا بیا مغناطیس نه خو چې کله منګه د کرنٹ آن کو کرنٹ پاس کیږي نو بیا دا صحیح بیا دا مغناطیسي صحیح ده لکه مثال په تور باندې تاسو دلته کې وګورئ د یو میخ تاسو راواغستو صحیح ده یو میخ تاسو راواغستو او د دې نه تاسو یو تار چې دی هغه داسې کوایل کو صحیح ده دا ورته داسې چاپیره کو د سپرینګ په شانتي صحیح ده د دې دا یو سر چې دی دا د بیټرۍ نیگیټیو کم ټرمینل چې دی هغې پورې ولګو او دا ولا په هغه پازیټیو ټرمینل پورې ولګو صحیح ده دا زما سره شو نیگیټیو او دا شو پازیټیو دا کرنٹ چې دی دا داسې روان دی صحیح ده پاس کیږي د دې کوایل نه نو دا به د هغه وخت پورې الکترومګنیټي سیزونه به دا نیل چې دا کوایل دا به دا ځان ته راکاږي چې کله دا بیټري په دې پورې اټیچ چې کله تاسو دا بیټري لر کوي یا دا یو ټرمینل د دې نه ډیټیچ کوي لري کوي نو دا به بیا مغناطیس نه خو چې کله دا کرنٹ د دې نه پاس کیږي نو دا به مغناطیسي صحیح ده نو دا یو الکترومګنیټ چې دی دا هم عارضی ټمپرری میګنیټ صحیح ده مطلب دا آن آف خبره چې دا آن کو جو مغناطیس ته چې آف ته کو جو مغناطیسي خصوصیات ته کې بیا نه صحیح ده نو دا د مغناطیس هغه درې قسمونه وس دلته کې وګورئ ټمپرری اینڈ پرمننت میګنیټس عارضی او مستحکم مغناطیسونه Let us perform an experiment to identify temporary and permanent magnets. راځئ چې یو تجربه وکړو چې وپېژنو عارضي او مستحکم مغناطیسونه صحیح ده دلته کې لاندې یو اکټیویټي ده اکټیویټي 7.14 سرګرمي 7.14 په دې کې په 1 نمبر کې وایي clamp a strong bar magnet in a horizontal position with a stand یو سټینډ تاسو راواخلئ په دې نقشه کې تاسو ته دا ښودلی په دې پورې دلته کې یو بار میګنیټ چې دی هغه کلک کوي کلیمپ کوي شکنجه کوي پورې په څه طریقه باندې کلک کوي داسې هاریزنټل پوزیشن کې داسې پروت صحیح ده چې یو پولې داسې راشي یو پولې داسې راشي داسې هاریزنټل یو بار میګنیټ په تاسو راواخلئ یو سټرانګ بار میګنیټ او هغه به داسې کلک کوي په یو سټینډ پورې صحیح ده بیا 2 نمبر وایي bring a tiny iron nail near its one pole say S د دې کم ساوث پول چې دی صحیح ده په دې پورې به تاسو
د وسپنې مغناطیسونه چې دي نو هغه تاسو به دې ته واړه واړه مغناطیسونه واړه د وسپنې میخونه چې دي هغه به تاسو دې ته نږدې راوړئ. ډز اټ سټیک ټو د میګنیټ، آیا دا په دې دغه آیرن نیلز دي، تاسو ورته وګورئ وایي آیا دا په دې سر پورې د دې انخلي، په دې مغناطیس پورې د انخلي. صحیح ده. بیا نمبر 3 کې وګورئ وایي ټیک اندر آیرن نیل، صحیح ده، and try it to hang it with the first nail. وس بل یو میخ د وسپنې چې دا راوړئ او د اولنی کوم میخ چې کلک شوی دی په دې پورې د دې په دې سر پورې تاسې دلته کې ونیسئ. صحیح ده. نو دا په دلته کې زوړن شي. why does it stick to the first nail؟ دا په دې اولنی میخ پورې ولې ونښتو؟ صحیح ده. The reason is that the first nail has become a magnet under the effect of strong magnetic force of the bar magnet. نو وجه دقه ده چې دا لاولنی میخ چې دی دا د دې strong bar magnet د مغناطیسي خصوصیاتو په وجه باندې د دنه هم یو ټمپرري یو عرضي غونده کې مغناطیس جوړ شوی دی، نو دا میخ په د پورې ځکه انخلي. حالانکه مغناطیس خو دا دی دا په د پورې ځوړند دی، خو بیا دا بل میخ چې دی دا په دې میخ پورې ځوړندېږي انخلي. نو مطلب دا دی چې د هغه خصوصیات په ده کې عرضي طور راغلي دي، نو دا میخ ځکه په د پورې انخلي. صحیح ده. ښه بیا نمبر 4 کې وایي continue hanging as many as nails one by one as could be held by the magnet. It forms a chain of nails. او په دې پورې نور هم دغه شانتې میخونه تاسو وایي ځوړند کوي، څومره چې پورې ځوړندېږي د دې نه به د میخونو یو چین جوړ شي. داسې ډېر شی میخونه به په دې پورې ځوړند شي وبنخلي، څومره چې په دې پورې ځوړندېدی شي. صحیح ده. بیا نمبر 5 کې وایي now hang some steel nails to the other pole of the magnet in the same manner what do you observe. وس دا بل پول چې دی دا بل سر چې دی بار میګنیټ دی په دې پورې د سټیلو واړه میخونه دغه شانتې تاسو سسپینډ کوئ، څنګه چې دا تاسو کړو داسې طریقه په دې طریقه باندې دلته کې په دې سر پورې د سټیلو واړه میخونه کلک کوي دغه شانتې. صحیح ده. تاسو څه ابزرو کړو، تاسو څه د دې نه اخذ کړو. صحیح ده. ښه بیا په نمبر 6 کې وګورئ وایي now remove the iron chain by pulling the top nail away from the magnet. وس دا کم د وسپنې دا میخونه چې د دې دا چین تاسو ریموو کوئ، لاول د سر دا میخ چې دی دا لرې کوئ. صحیح ده. what happened and why؟ څه وشو او ولې؟ the iron nails will no longer support each other and fall down. د وسپنې دا میخونه چې دي دا به چې کله تاسو د سر دا میخ لر کو نو دا نور میخونه بیا په د پورې نه انختی، بلکې دی به بیا دا نشي سپورټ کولی او دا نور میخونه به د یو بل نه جدا شي او کته به وغورځېږي. صحیح ده. now remove the steel chain from the top what do you observe. وس په دغه طریقه باندې د سټیلو دا کم چین چې دی دا د دې سر نه را جدا کوي. تاسو څه ابزرویشن وکړو، مطلب په دې کې څه وشو، دلته کې څه وشو، تاسو څه ولیدل. صحیح ده. you will see تاسو به ووینئ. صحیح ده. that iron chain collapses whereas the steel chain did not. چې دا کم د وسپنې دا میخونه چې وو دا کولیپس شو. صحیح ده. مطلب دا د یو بل نه جدا شو غورځېدو کته ځمکې ته، لیکن د سټیلو دا میخونه چې وو دا چې کله تاسو د ټاپ ته را جدا کو نو دا نور پورې بیا هم دغه شانتې انختی وو. it means د دې مطلب دا دی that iron nails become magnets temporarily. چې د وسپنې دا میخونه چې دا عریضي طور چې کله په دې مغناطیس پورې کلکو نو عریضي طور دا پخپلو کې هم دا عریضي طور مغناطیسونه نو دوی یو بل رانیولي. صحیح ده. on the other hand خو بل لاسته په بل سایډ باندې بل طرف ته steel nails retain their magnetism. د سټیلو دا میخونه چې دیو خپل دا مغناطیسي خصوصیات چې دا برقرار وساتل and become permanent magnets او دا permanent magnets شو، مستحکم مغناطیسونه شو. صحیح ده. نو ځکه د دې وجې نه تاسو چې کله د ټاپ دا نیل د دې نه را جدا کوئ دا رابیل کوئ د دې بار میګنټ نه دا میخونه په ده پورې دا لاندې کم چین چې دی دا په ده پورې انختی. صحیح ده. ځکه چې دا ټول څه شو، دا ټول پرمننټ میګنټس شو، مستحکم مغناطیسونه شو. بیا دلته کې په ویښ کې تاسو وګورئ وایي magnets made by iron are temporary magnets. مغناطیسونه صحیح ده
کم چې په وسپنه باندې مطلب د وسپنې نه منګه د وسپنې د میخونه چې کم منګ راواغستو په د مغناطیس پورې کلکړو دا صرف عارضی تور مغناطیسونه د دینه جوړ شو while the magnets made by steel are permanent magnets او کم چې د سټیلو صحیح ده کم چې فولادي هغه څه شو هغه پرمننت میګنټ شو هغه مستحکم مغناطیسونه شو صحیح ده او بیا په دې پسې چې ده دیزی پورې به ان شاء الله چې تاسو سنسه کلیر شي بیا دې پسې د الکترومګنیټ په پیج نمبر 106 باندې اب پر روانو ویډیو کې ان شاء الله بیا غو ډیسکس کوو او تر روانو ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان